السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د ریلی او کنډکټر ترمنځ مهم 15 پرخونو په رابطه باندې ده. دوستانو که چیرې ستاسو څخه دا سوال په انټرویو کې وشي نو تاسو ورته په انټرویو کې څه جواب ورکولی شئ، یعنی د دې دواړو ترمنځ مهم فرق څه دی. نو راځو دوستانو د دې ویډیو په شروع کې باید تاسو ته دا معلومه شي که کنډکټر او ریلی دواړه الکتریکل اپریټینګ سویچونه دي. معنا یې دا ده چې زموږ په کورونو کې چې کوم برقي سویچونه دي د آف او آن لپاره موږ د لاس په واسطه باندې آف او آن کوو، لیکن ریلی او کنډکټر دواړه داسې اتومات سویچونه دي چې صرف د برق د سپلای په واسطه باندې په اتومات ډول باندې آف او آن کیږي او د سرکټونو کنټرول، حفاظت او ساتنه کوي او په دوامدار توګه خپل فعالیت اجرا کوي. د اتومات ریلی او اتومات کنډکټر 15 مهم فرقونه شریکم او تاسو سره به دا هم شریکم چې په کوم ځایونو کې دا دواړه تاسو نصب کولی شئ او د دې دواړو ترمنځ مهم فرقونه څه دي. نو راځو دوستانو د دې دواړو ترمنځ مهم فرقونو ته. اول فرق، ریلی د لو یعنی وړوکي امپیر او کرنټ لپاره ایجاد شوې ده. د سکندونو او منټونو په حساب سره آف او آن کیږي، یعنی بار بار د آف او آن کیږي په منټونو سکندونو کې څو واري. خو کنډکټر د های یعنی غټ امپیر او کرنټ لپاره ایجاد شوی ده او ورته استعمالیږي او په دوامداره توګه کار او فعالیت اجرا کوي د ساعتونو په حساب، لکه د موټر، هیټر او داسې نورو برقي سامان آلاتو لپاره نصب او کنیکشن کیږي او په دوامداره توګه کار او فعالیت اجرا کوي او د سرکټونو د حفاظت او ساتنې او کنټرول وظیفه هم سرته رسوي. راځو دوهم فرق ته. ریلی 2 یا 3 کنډکټر لري چې NO او NC کنډکټر ورته ویل کیږي او په کنډکټر کې مولټي یعنی ډیر زیات NO او NC کنډکټر وي، تقریبا 12 کنډکټر وي او د دې ان علاوه ایډن بلاک ورته نصب کیږي او NO او NC کنډکټر نور هم زیاتیږي او د دې په واسطه تاسو ډیر مختلف سرکټونه کنټرول کولی شئ. راځو دریم فرق ته. ریلی بار بار آف او آن کیږي په اتومات ډول باندې د سکندونو او منټونو په حساب او کنډکټر صرف یو کرت آن کیږي او تر اخره پورې کار او فعالیت اجرا کوي او دا کنټینیو ډیوټي کوي، یعنی په دوامداره توګه باندې کار او فعالیت اجرا کوي. د کنډکټر عمومي د جوړولو هدف او مقصد دا دی چې یو کرت آن کیږي او تر اخره پورې کار کوي د ساعتونو په حساب او بیا په اتومات ډول سره آف کیږي یعنی بنديږي. داسې نه ده چې هر شیبه تاسو دا بند او لګوي لکه د ریلی په شان چې بار بار آف او آن کیږي او هغه ځایونه باید چې ریلی نصب او کنیکشن شي کله چې تاسو وغواړئ یو برقي سرکټ بار بار آف او آن کوي. راځو څلورم فرق ته. ریلی عموما په سیز کې وړوي او د کوچني امپیر او کرنټ لپاره جوړه شوې ده او کنډکټر عموما غټ وي د لوی او های امپیر لپاره جوړ شوی دی. یعنی په ریلی باندې موږ د 10 نه تر 20 امپیر پورې لوډ امپیر لګولی شو او په کنډکټر باندې د 100 نه تر 200 امپیر پورې لوډ اچولی شو. راځو پنځم فرق ته. د ریلی پینټونه یعنی کنډکټر وړي او کمزوري وي ځکه چې پرې په دې باندې کم امپیر نصب کیږي او د کنډکټر پینټونه غټ او قوي وي ځکه په دې باندې موږ های امپیر او کرنټ نصب او کنیکشن کولی شو. او کله چې په دې باندې زیات امپیر او کرنټ راډ شي د لوډ لوجې نو دا سینس کوي او په اتومات ډول باندې دا کنټرولوي او کنوي نو دا بنديږي او ټریپ کیږي. نو دا د ریلی او کنډکټر ترمنځ 15 مهم فرقونه چې ستاسو سره ما شریک لو. دوستانو که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي سامان آلات په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.